نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله مراوله زما ګرانو او قدرمنو خوندو الله دې وکړي چې ټول خوندي خالاګانې روغې جوړې د خپل پامیل او بهترین ایمان سره وي. نو نن انشاءالله زموږ د استغفار 11 پارت دی. نو د روژې مبارکه میاشت ډیره با برکته میاشت. نو په دې روژې کې به زموږ ټول فوکس ټول توجه چې هغه به موږ خپل په عبادت باندې وي او موږ به دا فکر کوو چې د روژه دومره پله بیا نسی راتلی. د دې خبرې مطلب دا دی چې یعنی مرګ او ژوند چې دی هغه بې باوره دی. په مرګ باندې باور نشته، یعنی موږ نه پوهیږو چې موږ به تر څه وخت پورې ژوندي یو. نو موږ به داسې فکر وکړو چې دا زموږ د ژوند آخري روژه ده، یعنی موږ ته دا مبارکه میاشت را په نصیب شوې ده او موږ به ډیر کوشش کوو چې موږ د دې میاشت څخه استفاده وکړو. یعنی موږ دا میاشت هغسې به عبادت پرې نه ږدو، موږ به ډیر عبادت کوو، ډیر دعاګانې به کوو، مغفرت به غواړو د الله تعالی څخه. او د دنیا کارونه دا خو ختمېده نه لري، دا خو هر وخت رواني شروع د دنیا مصروفیت چې دی دا ختمېده نه لري، لیکن د روژې میاشت هغه بیا نسی راتلی. دا ډیره با برکته، ډیره محترمه او ډیره ښه میاشت ده. موږ به دې میاشت کې خپل ځانونه د عبادت څخه نه محرومه کوو. او تاسې پوهیږئ د روژه نیونکي شمار په هغو کسانو کې راځي د کومو کسانو چې دعا قبلیږي. نو خپل د دنیا او آخرت د خیر او د ښه والي دعا وغواړئ. وخت مو په ښه کارونو سره استعمال کړئ او ستاسې چې کومې ذاتي مسلې پریشانیانې دي هغه ټول په الله تعالی باندې وسپارئ، هغه ټول الله تعالی ته پرېږدوئ. تعالی خپل د بندګانو دپاره ښه فیصله کوي او الله تعالی ته دا معلومه ده چې کومه خبره زموږ د ټولو دپاره بهترینه ده، زموږ د ټولو دپاره بهتره ده. یعنی الله تعالی په هر څه خپله ښه پوهیږي. موږ به خپل ټول مسلې مسایل الله تعالی ته پرېږدو، لیکن دا وخت که تیر سو دا وخت بیا دوباره نسی راتللی. او دا 15 او یا 6 شیان چې دی دا باید موږ په روژې کې ضروري وکړو. دا باید موږ حتمي دی دپاره وخت پیدا کړو، باید موږ دا کارونه په روژه کې خامخایي وکړو. اول دی خپل مونځ ښه په پابندي سره کول، او دوهم دی ښه ډیرې دعاګانې کول، د قرآن کریم اطاعت کول، عبادت کول، او بل دی زکات ورکول، صدقه کول او صلح رحمي کول. نو دا 6 شیان په روژې کې خپل په لیست کې شامل کړئ. بیا د همیشه په رقم خپل د استغفار د شروع کولو څخه تر مخه به موږ یو څو سوالونه د ځان څخه وپوښتو. یعنی اول دا چې کله موږ په یو مجلس کې کښېنو، یا د فامیل سره یا د دوستانو سره یا دغسې د هر چا سره، مثلا چې موږ کښېنو، موږ مجلس کوو یا پارټي، یعنی هر شی چې یې نو یعنی اکثره دا زموږ گفتگو زموږ خبرې څنګه وي، یعنی د څه شي په باره کې، یعنی موږ ډېرې خبرې زموږ ډېر ټاپک د څه شي په باره کې. او زه تاسې څخه پوښتنه کوم چې تاسې یعنی عموما تاسې کله مجلس کوئ، تاسې ناسته ولاړه کوئ، تاسې ډېر خبرې د څه شي په باره کې کوئ. لکه مثلا ډېر وایي چې یعنی په روزمره ژوند کې خبرې کوي چې نن به څه شي وخورو، یا به نن څه شي پاخه کړو، یا به نن څه شي وکړو، یا هم د کوچنیانو خبرې کوي، یا بعضې وخت مطلب وایي چې ما دونه ذکر کړي یا دونه کوم دونه نه کوم، یا بعضې وایي چې ما هېڅ خوب نه دی کړی، خوب نه لرم. او یا ډېر بیا مطلب لکه د سکول څخه چې راغلی د سکول خبرې کوي، یا د کار څخه راغلی د کار خبرې کوي، یا هم بعضې انسانان د خسرګنۍ خبرې کوي. نه یعنی داسې په ژوند کې یعنی دا شان ډیر دی په روزمره ژوند کې دا خبرې یعنی موږ ډیرې کوو. یعنی موږ د ښو خبرو سره یعنی موږ داسې بعضې خبرې کوو چې هغه بیخي بې مقصد دی، هغه بیخي غیر ضروري خبرې یې. یعنی بعضې داسې خبرې چې د هغو خبرې هیڅ منطق نه وي، هغه بیخي غیر ضروري خبرې. لکه بعضې انسانان چې په کور کې دغه سیاست کوي، نه دوی ناست په کور کې، لیکن دوی بیخي د بل کشور د بل وطن په باره کې دوی ټاپک راواخلي، دوی هغه شروع کړي، هغه خبرې کوي. تاسې دا ووایاست چې په دې خبرو کولو سره یعنی ستاسې په ژوند کې څه تغیرات راځي، تاسې په ژوند کې په دې خبرو څه تغیرات راځي؟ نه راځي. آیا تاسې په داسې پوزیشن کې یاست چې تاسې ته دا یعنی یو څه در ورسیږي، یا تاسې په دې باره کې باید خبرې وکړئ؟ نو انسان باید همیشه دا فکر وکړي چې په دې خبرو کولو سره د دې خبرې ماته څه نتیجه را رسیږي، او یا دا خبره به ما خپل مقصد ته څومره نږدې کړي. نو انسان باید همیشه د دې خبرې یادواني وکړي، یعنی باید انسان همیشه دا
فکر وکړي، دا سوچ وکړي چې د دې خبرې ماته په آخرت کې څه شی را رسیږي. په دې خو موږ ټول الحمدلله پوهیږو چې دا دنیا د عمل ده او هغه دنیا د حساب ده. نو موږ په خپل وخت په څه شي باندې تیرو؟ موږ په خپل وخت د قرآن کریم په تلاوت باندې تیرو، په تسبیحات باندې تیرو، د الله تعالی په ذکر باندې به تیرو او ښه لیکچرز به اورو چې د قیامت په ورځ موږ خپل په دغه وخت باندې فخر وکړو، افتخار به وکړو. او تاسې پوهیږئ د قیامت د ورځې یو نوم چې دی هغه یوم الحسرت دی. د یوم الحسرت معنا څه شي ده؟ د دې معنا ده چې یعنی بنده چې دی هغه په دنیا کې ښه کار وکړي، نیک عمل وکړي او په آخرت کې د هغه اجر د هغه ثواب لاسته راوړي. او چاته چې عملنامه سپینه په لاس ورسي، یعنی د هغه په عملنامه کې هیڅ رقم نیکی نه، نو هغه بیا د کاش لري چې کاش کې ما ذکر کړی وای، کاش کې ما تسبیحات کړی وای، کاش کې ما سبحان الله، ما الحمدلله ویلی وای. نو موږ به دا کاش کې ځان ته نه پیدا کوو، موږ به دا کاش کې لفظ خپل د ژوند څخه ایسته کوو. موږ به په دې دنیا کې ښه عمل کوو، ښه کار کوو چې په آخرت کې زموږ عملنامه سمه راسي او موږ په خپل په دغه وخت باندې فخر او افتخار وکړو. زموږ د ټولو دپاره دا ډیر ښه چانس دی، دا ډیر ښه موقع ده، دا ډیر ښه وخت دی. دا وخت زموږ دپاره سره زر دی، موږ به دا وخت د لاسه څخه نه ورکوو. او یو انسان دی چې هغه موږ ته ښه لاره راښولی سي، هغه موږ په ښه لاره بیولی سي او هغه څوک دی؟ هغه موږ خپله یو. یعنی هیڅوک نسته چې هغه موږ ته دا ووایي چې څه داسې وکړه چې داسې وکړه. دا موږ خپله یو چې موږ به خپل ځان ته وایو چې موږ به داسې کوو، موږ به هاسې کوو. او ویل سوي دي چې د تبدیلي سفر انسان خپل د ځان څخه شروع کولی سي. یعنی موږ به داسې وایو چې زه به خپل لیمیټ خپله کموم، یعنی زه به خپل لیمیټ خپله کنټرول کوم. یعنی هیڅوک ماته نسي ویلی چې ته خپل لیمیټ کنټرول کړه، ته په لیمیټ کې اوسېږه. یعنی داسې نسي کېدای نه چې یعنی تاسو ته ستاسې اولاد ووایي چې مور ته دا یوټیوب پرېږده، بس ته راسه د روژه مات ټایم دی، روژه مات وکړه. او یا درته وایي چې مور ته پرېږده و دا فیسبوک راسه روژه مات وخت دی، روژه مات وکړه. یعنی اولاد باید ستاسې معلم نسي، تاسې باید خپل د ځانو خپله معلمان نسي، تاسې باید خپل د ژوند اصول خپله برابر کړي. زه به د خپل ورځ سره کم تیروم. او بل خبره یعنی چې موږ یو ځای مجلس ته ځو او یا موږ خپل په کور کې خپل مجلس کوو، یعنی هغه مجلس باید داسې وي چې په دې مجلس کې هم زموږ ایمان ډیر سي او هم زموږ علم ډیر سي. نو په قرآن کریم کې هم د مجلس یعنی مجلسونو ذکر راغلی دی. د سوره المجادله په 11 آیات کې الله تعالی فرمایلی دی: اے مؤمنانو، کله چې تاسو ته وویل سي چې په مجلسونو کې ځای پراخ کړئ، نو ځای پراخ کړئ، الله به تاسو ته پراختیا درکړي. او کله چې تاسو ته وویل سي چې ولاړ سي، نو بیا د هغه ځای څخه ولاړېږي. هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او پوهه ورکول سوی ده، الله یې درجې لوړوي او الله په هر هغه څه چې تاسو یې کوئ پوره خبر لرونکی دی. یعنی لکه تاسو چې مثلا یو ځای تللی یاست، یو مجلس، یو محفل یې، نو بیا هغه ته یو نوی شخص راسي، انسان راسي او د هغه دپاره د ناستې ځای نه، نو تاسو به د هغه دپاره ځای پیدا کوئ، هغه ته به تاسو ځای ورکوئ. او که بیخي هیڅ ځای نه، تاسو خپل ځان ته لږ شور ورکئ او خپل د بغل انسان ته لږ شور ورکئ، یعنی لږ ډکه ورته ورکئ چې یعنی تاسو خو کوشش وکئ چې ځای ورته ورکئ، خو هغه ځای نسته. یعنی تاسو داسې مه کوئ چې تاسو یې مطلب یو چوکۍ تاسو ناست یاست او په بل باندې مو خپل سامان او یا هم بیګ ایښی، نو تاسو خپل ځای پراخه کئ، خپل زړونه پراخه کئ. او یا هم دغه چې ویل سوي دی چې کله تاسو ته وویل سي چې ولاړ سي، نو د هغه ځای څخه بیا ولاړېږي. یعنی مثلا که تاسو یو داسې بیا مجلس محفل ته او یا هم که چیرې تاسو مسجد ته تللی یاست، نو یعنی مثلا چې تاسو مسجد ته تللی یاست او تاسو د لمانځه او یا هم تراویح دپاره، کله چې د لمونځ او تراویح خلاص سي، نو تاسو د هغه ځای څخه بیا ولاړېږي، هغه ځای پرېږدئ. یعنی داسې نه وي چې تاسو مجلس اوږد کړئ، د تراویح بعد د لمونځ بعد بیا تاسو په مجلس باندې شروع وکړي. او یا هم داسې ځای تاسو تللی یاست چې هغه محفل ختم سوی، لیکن بیا هم تاسو ناست یاست، تاسو نه ولاړېږئ. نو ګورئ په دې کې موږ ته د مجلسونو ادب راښول سوی دی. او زموږ په دین کې موږ ته دا هم ویل سوي دي چې تاسو به و نیک مجلسونو ته
وځي. نو دلته یو بل روایت هم راغلی دی د حنظله اسیدي څخه روایت دی چې هغه وویل چې ما عرض کی یعنی ما وویله و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ای د الله رسوله حنظله یعنی خپل ځان یاد کی چې ته منافق سولې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې وجای چې د نو د ویل چې ما ورته ویل چې ای د الله رسوله کله چې زه ستا خدمت ته راځم نو ته موږ ته د جنت او د دوزخ یاد داوري کوي. ته موږ ته هغه په یاد راولې چې یعنی جنت او دوزخ داسې دي یعنی تر دې حد چې یعنی هغه داسې سي موږ ته لکه موږ چې په سترګو لیدل یعنی زموږ یقین او ایمان باندې ډیر سي. لیکن کله چې موږ ستا څخه ولاړ سو نو موږ خپل په کوچنیانو ښځو خپل په زمینداري معاملاتو او داسې نورو شانو باندې مشغوله سو نو د دې د وجې زموږ څخه دا ټول شان بیا هیر سي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زما دې په هغه ذات قسم می چې د چا سره زما ژوند دی که تاسې په دې کیفیت باندې همیشه واوسېږئ په داسې حالات کې چې څنګه تاسې زما سره یاست یعنی که تاسې همیشه دا رقم وکړئ لکه څنګه چې تاسې زما سره یاست یعنی تاسې همیشه ځانونه په ذکر کې مشغوله کړئ نو فرشتې به ستاسې پر بسترې باندې پر تاسې باندې روغبړ کوي او ستاسې په لارو کې هم. لیکن ای حنظله د وخت خبره ده. نو دا درې خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وکړلې. یعنی د دې روایت څخه مطلب دا دی چې صحابه کرام به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته تلل او هلته به د هغوی ایمان ډیر دی د هغوی ایمان به مضبوطه او قوي کېدی. نو زموږ دپاره هم دا ضروري ده نه چې موږ به هم داسې مجلسونو ته ځو چې هلته موږ خپل ایمان مضبوطه کو خپل ایمان قوي کو خپل ایمان ډیر کو. نو زموږ دپاره هم ضروري ده چې موږ همیشه داسې لیکچرز واورو یا داسې ځای ولاړ سو چې هلته د جنت دوزخ دا رقم خبرې کیږي چې موږ هم خپل په ځان کې یو څه مضبوطي راولو خپل ایمان مضبوطه کو خپل ایمان قوي کو. او بل خبره دا چې یعنی موږ به باید داسې مجلسونو ته ولاړ سو چې په هغه مجلس کې باید د الله تعالی یاد وسي یعنی موږ به هغه مجلس کې الله تعالی یادوو. او په دې باره کې هم یو حدیث راغلی دی وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الله تعالی فرمایلی دی چې زه خپل د بندگانو د ګمان سره یم خو که هغه ما خپل د ګمان سره وساتي چې کله هغه ما یاد کې زه به د هغوی سره یم او که چیرې هغه ما خپل په زړه کې یاد کې نو زه به هغه خپل په زړه کې یاد کما او که چیرې هغه په یعنی یو ډیر غټ محفل کې ما یاد وساتي نو زه به هغوی د دې څخه په بهترین محفل کې یاد وساتم او که هغه زما طرف ته یو ولیش را نږدې سي نو زه به د هغوی و جانب ته یعنی زه به هغوی ته یو ګز نږدې سم او که چیرې هغه ماته یعنی یو ګز قریب سي یو ګز نږدې سي نو زه به هغوی ته 2 ګزه نږدې سم او که چیرې هغه زما طرف ته راسي نو زه به د هغوی طرف ته په ځغستا ورسم. ګورئ څونه ښایسته حدیث دی یعنی د دې حدیث دلیل چې د دې حدیث دلیل دا دی یعنی تاسې چې په هر ځای کې په هر حال کې یاست تاسې باید الله تعالی ضرور یاد کړئ یعنی که تاسې تنها یاست هم تاسې الله تعالی یاد کړئ یعنی الله تعالی ذکر وکړئ او که تاسې په یو محفل کې یاست په مجلس کې یاست یعنی مجلس خدای ته چې بالا بس ټول بشرو یعنی یو د یو نوبت یو غوږ ورته ونیسي بل خبرې کې بیا بل خبرې کې بل غوږ ورته نیسي نو کله چې تاسې دا د چوپتیا وخت سي نو تاسې په دې وخت کې تاسې د الله تعالی ذکر کوئ تاسې د دې وخت غنیمت وکړئ تاسې الله تعالی په یاد کې چې الله تعالی تاسې په یاد کې یعنی داسې نه چې باید تاسې خامخا تسبیح په لاس کې په دا مجلس کې تاسې ناست یاست او تاسې تسبیح اړوئ تاسې د هر شی چې وایست تاسې حسابوئ یعنی دا خو د الله تعالی یاد یعنی دا بغیر د حسابولو هم کیږي یعنی ضروري نه چې تاسې سره باید تسبیح تاسې په ګوته باندې هم د الله تعالی ذکر کولای سي. په دې حدیث کې موږ ته دا معلومیږي که موږ په یوازې یو په کور کې یو که موږ په مجلس کې یو که موږ په محفل کې یو نو موږ به خپل رب الله تعالی ضرور یادوو. او ابن عباس رضی الله عنه ویلی دی چې تاسې د ښه مجلسونو انتخاب وکړئ یعنی تاسې ښه مجلسونه انتخاب کړئ ښه مجلسو ته ولاړ سئ. او ابن عباس رضی الله عنه فرمایلی دی چې تاسې د خواهشاتو د پیروي کوونکو مجلس کې مه کښېنئ ځکه چې د هغوی مجلسونه زړه ناجوړي کوي یعنی کله چې تاسې په داسې مجلسونو کې کښېنئ یعنی په داسې مجلسونو کې هغوی صرف د دنیا خبرې کوي یا د خوراک خبرې کوي یا هغوی د شاپینګ
خبرې کوي، یا هغوی داسې نور شی وایي یا هم ستاسې څخه دا ستاسې د لمونځ وخت هم هیر سي، نو داسې مجلسونه بیا زړونه ناجوړي کوي. په داسې مجلسونو کې کښېنستل بیا ستاسې د ایمان لیول کښته کیږي، ستاسې ایمان کمزوري کیږي. یعنی هغوی چې کم غلطي خبرې، غلط کارونه او یا هم بدی خبرې یا بد کارونه کوي، نو دا بیا ستاسې لپاره هم اسانه کېدای سي. یعنی د دې خبرې مطلب چې شدي، یعنی که تاسې داسې مجلسونو ته ولاړ سئ، نو ستاسې زړونه به ناجوړي کېږي. د دې څخه که موږ یو مثال واخلو چې مثلا که تاسې خپل د خاوند سره مطلب یو ورځ جګړه وسي، جنجال وسي، نو بیا ته ډېره پریشانه یې، ډېره خوابدې نه، ډېره اپسنټ یې، نو بیا څه شي کوې، ته د کور څخه ولاړ سې، مطلب که ته په یو ښه مجلس کې کښېنې چې یعنې هغه کې د الله تعالی خبرې کېږي، لکه هغه یا د مدرسې خلک یا دغه چې ته ورسې، نو هغه وایي چې مطلب موږ نن دونه جز قرآن کریم وویله، یا مولوي صاحب دا ښې خبرې وکړې، یا داسې لیکچر ما واورېدي، یا داسې مې اورېدلي دي. نو په داسې مجلس کې نو مطلب بیا ته دا خبره نه سې شیر کولی دوی سره، نه چې ما خپل د خاوند سره جنجال وکړي یا داسې راته وویل، داسې مې ورته وویل، نه. یعنې په دې کې ګوره ټول ښې خبرې راغلې. او که بیا مطلب تاسې داسې مجلس ته ولاړ سئ چې په هغه مجلس کې یو د بل خبرې یو په بل پسې، نه لکه غیبت رقم دا یو په یو پسې ګډ سي، بل په بل پسې ګډ سي، یا ښځه راولاړ سي دا وایي چې زما سره خوا چې داسې بد چلند کوي، هغې سره هېڅ زما احساس نشته، یعنې هغه هم یو لور لري، عاجزه ده، داسې هسې نه. نو بیا تاسې ته هم مطلب دا دا خوند درکوي، تاسې ته هم بله یعنې په دا مجلس کې تاسې ګډون کوای سي، نه چې ته ورته وایې چې و زما خاوند داسې کوي، داسې کوي زما سره، یا جنجال کوي، یا چې بس راسي بس ټي وي اون کړي، ټي وي ګوري یا داسې. نو خو دا هم برته یعنې غلطي سوله، نه یعنې د هغو دا غلط کار وکړي، نو ته هم ورسره شریکه سولې، هغو خپل حال وویل، تا یعنې خپل د کور حال تا هم ورسره وویل، دا هم یو غیبت کوي، نه. نو دې مجلسونو ته ویلی سي چې تاسې په داسې مجلسونو کې مه کښېنئ چې یعنې هغه خراب خبرې وکړي، نو ته هم د هغو سره شریکه سې. یعنې تاسې ښه مجلسونو ته ولاړ سئ چې تاسې هم یعنې که تاسې یو شی زده یې، تاسې هغو ته ووایاست، هغه یو شی درڅخه زده کړي، او که په مجلس کې بل چا یو ښه خبره اورېدلې یې، ښه خبره یې زده کړې یې، هغه یې وکړي چې تاسې هم بیا د هغې څخه استفاده واخلئ، هغه خبره په دماغ کې کښېنوئ، په هغه خبرې باندې یعنې عمل کول وسي. نو په داسې مجلسونو کې بیا ستاسې دپاره درواغ ویل، غیبت کول، نه یې په بل باندې بهتان لګول، دغه بخیلي، کست، ضد، اناد، دا ټول ستاسې دپاره هم اسانه کېږي چې پلانی خو هم دا خبرې کوي، ځه نو زه به هم وکړم، دا خبره خو پلانی هم کوي، نو زما لپاره به هم ګناه نه وي، دا خو ټول نن سبا کوي. نو د داسې مجلسونو څخه ویل سوي دي چې تاسې باید داسې مجلسونو څخه ډډه وکړئ، تاسې باید داسې مجلسونو ته ولاړ سئ چې ستاسې د آخرت فایده وي په هغه کې. نو دغو مجلسونو ته ویل سوي دي چې دا مجلسونه د زړه ناجوړي ده. نو زموږ د نن دا دعا او یا دا استغفار چې دی، دا د مجلس د کفارې دعا ده. نو نن به موږ انشاءالله دا هم زده کړو چې د مجلس کفاره څه شي ده. نو زموږ د نن استغفار دی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. او د دې ترجمه او یعنی معنا ده، اے الله پاکه ته خپل د تعریف سره او زه د دې خبرې گواهی ورکوم چې ستاسو وای هیڅوک معبود برحق نه دی، او زه ستاسو څخه د مغفرت طلب کوم او زه ستاسو طرف ته رجوع کوم. نو په دې باره کې 3 حدیثونه راغلي دي. اول دا چې ابو برزه اسلمي رضی الله عنه ویل، کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلس د ولاړېدو اراده کول، نو هغه به په آخر کې دا فرمایل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. نو بیا یو شخص پوښتنه ورڅخه وکړله چې اے د الله رسوله، یعنی تا داسې کلمه وویله چې د دې تر مخه تا نه وویلې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا کفاره ده د هغو لغزشو چې په مجلس کې سوی ده. یعنی کله چې موږ مجلس څخه ولاړېږو، نو موږ به دا ووایو. د دې مطلب دا دی یعنی که موږ په مجلس کې ښه خبره کړې او یا هم بې مقصده او بې ضروري خبره کړې، یعنی هغه د فایدې خبره نه وي، نو چې موږ دا دعا وغواړو او دا دعا ووایو، نو د دې سره به زموږ ټول ګناهونه معاف سي. او په بل حدیث کې راغلی دی چې عایشه رضی الله عنه څخه روایت دی چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې کښېنستی او یا به یې لمونځ ویل، نو هغه به بعضې کلمات ویل. نو عایشه رضی الله عنه د دغه کلماتو پوښتنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه کړې وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې که چیرې یو شخص په هغه مجلس کې یعنی ښه خبرې یې کړې وي، نو دا کلمات چې ووایي، دا کلمات په تر قیامته پورې د هغه د ښه خبرو یعنی د هغه د خبرو مهر جوړ سي، یعنی
خپل په ښه خبرو باندې به ولاړ وي، او که چیرې هغه نور رقم یعنی هغه غلطي او یا فضول خبرې کړي نو دا به د هغه دپاره کفاره جوړه سي. نو هغه کلمات دي سبحانک اللهم وبحمدک استغفرک واتوب الیک. او بل د اودس کولو د دعاګانو څخه بعد هم دغه یو دعا ده، یعنی د اودس کول څخه بعد تاسې دا دعا هم ویلی سي. نو د ابو سعید خدری رضی الله عنه څخه روایت دی چې هغه ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله څوک اودس وکي او بیا دا ووایي سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک، چې ای الله ته پاک او زه ستا د حمد ګواهي ورکوم چې ستا سوا یعنی ستا بغیر هیڅوک اله نه دی، او زه ستا څخه مغفرت غواړم او زه ستا طرف ته توبه کوم. نو دا به د ده دپاره په یو ورقې باندې ولیکل سي او هغه به ټاپه سي، یعنی دا به د قیامت تر ورځې پورې یعنی مات نسي، دا ورق به څرې نسي، دا به پرته یې. یعنی یو خو دا چې تاسې کله دا دعا د مجلس د ختمېدو په وخت کې ووایاست نو دا به ستاسې د خبرو کفاره جوړه سي، او بل چې کله دا تاسې د اودس څخه بعد ووایاست نو دا به تر قیامت ورځې پورې یعنی دا به تاسې دپاره یو ثواب یو اجر وي، دا به پروت یې. نو دا هم د مجلس دعا ده او دا هم د اودس کولو څخه بعد موږ دا ویلی سو. یعنی کله چې موږ دا دعا د مجلس بعد ووایو د دې مطلب دا دی یعنی یا الله که موږ په دا مجلس کې څه کوتاهي کړي، څه بې مقصده بغیر ضروري خبره موږ کړي، نو یا الله ته زما دغه بې ځایه خبرې معافي کړي ویې بخښې. نو بیا دلته د استاذا څخه یو چا پوښتنه کړې وه چې آیا په سیاست کې خبرې کول نو دا په غیبت کې راځي؟ نو استاذا وویل چې بالکل دا په غیبت کې راځي، یعنی که یو انسان غلطي او تاسې د هغه غلطي وایاست نو دا خو غیبت سو، او که یو انسان کې هغه غلطي نه او تاسې وایاست نو بیا دا بهتان سو. نو وای تاسې ځان د داسې خبرو د داسې غیبت څخه وساتئ، یعنی الله تعالی په هر څه باندې قادر ده، هغه ته هر څه معلومیږي، هغه په هر څه باندې پوهه دی او حساب کول صرف الله تعالی کولی سي. نو تاسې په یو بل کې خبرې مه کوئ، هر څه الله تعالی ته پرېږدئ. موږ به په کثرت سره توبه کوو، د الله تعالی څخه به بخښنه غواړو. نو موږ به وایو چې کوم موږ وکړله یا الله د هغه څخه ته راتېر سه، هغه وبخښه، او د آینده ګناهونو کوشش به نه کوو، ځان به د نورو ګناهونو څخه ساتو انشاءالله. اوس به موږ انشاءالله د دې دعا لفظي ترجمه وکړو. سبحانک پاکې ته اللهم ای الله وبحمدک او خپل د تعریف سره اشهد ان لا اله الا انت، او زه د دې خبرې ګواهي ورکوم چې ستا سوا هیڅوک معبود هیڅوک اله نه دی. استغفرک او زه ستا څخه بخښنه غواړم، یعنی زه د بخښنې طلب کوم ستا څخه، و اتوب الیک او زه ستا طرف ته رجوع کوم. نو دا اوس موږ د نن ورځې استغفار سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک. امین یا رب العالمین. جزاک الله خیرا کثیرا وبارک الله فیک، والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.